حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام یو ځای روان و، صحابه ورسره روان و، یو غټه ګنبد یې ولیده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه ورڅخه پوښتنه وکړه دا ګنبد د چا ده؟ دوی ورته ویل یا رسول الله د پلانکي صحابي ده. نبی علیه الصلوة والسلام هغه خبره په زړه کې وساتل، روان سو. چې روان سو پر لاره باندې بېرته خپل ځای ته راورسېدې. هغه صحابي چې د چا دا ګنبده جوړه کړې وه هغه د الله رسول ملاقات ته راغلی. نبی علیه الصلوة والسلام مخ ځینې واړوي، بل وارې بیا ورته راغلی، بیا مخ ځینې واړوي. داسې څو ورځې مسلسل د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ده څخه مخ اړوي. اخر دا صحابي پوه سو چې ولا یو پېښه خو ده. د خپلو انډوالانو سره پوښتنه وکړله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما څخه خفه ښکاري، تی ته بې وجه نه معلوم. هغه صحابه وه، هغه د نبي علیه الصلوة والسلام په مزاج باندې پوهېدل، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ په تندي باندې پوهېدل چې دا د الله رسول زما څه ناراضه دی، پر یو خبره باندې په څه شي راسه ناراضه دی. نو هغه صحابي پوښتنه وکړه د خپلو ملګرو څخه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما څه ناراضه ښکاري، څه پېښه خو به نه وي، څه به نه وي. دی وایي هغه صحابه ورته وایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره موږ روان وو، ستا د ځای سره تېرېدو هغه ستا ګنبده د الله رسول ولیدله او بیا یې پوښتنه وکړه چې دا د چا ده. نو د هغه وایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ستا څخه ناراضه دی. دی ولاړې هغه ګنبد یې فورا ونړول. چې ویې نړوله بیا یو ورځ د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر دغه لار باندې راتېرېږي. چې کله راتېرېږي نبي علیه الصلوة والسلام وکتل او ګنبده نسته. صحابي ته وایي دا ګنبده چیرې ده؟ دی وایي یا رسول الله د هغه کس ته چې ته خفه وې په بار بار دی تا ته راکلی، تا به مخ ځینې اړوئ. اخر یې زموږ څخه پوښتنه وکړه چې د الله رسول خو به زموږ څخه خفه نه وي زما څه. ما ورته وویل چې یو وخت ستا د ګنبد سره ستا دغه د ګنبد سره د الله رسول صلی الله علیه وسلم تېرېدي او د هغه راهیسې بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو څخه خفه دی. نبي علیه الصلوة والسلام چې دا واورېدل دا یې ویل کل بناء وبال على صاحبه الا ما لا. ټول بنیادونه، ټول تعمیرات د خپل صاحب د پاره، د خپل خاوند د پاره به قیامت په ورځ عذاب وي، مګر هغه چیش دی. د الله رسول اشاره دې ته کوي چې تا د کور د پاره جوړ کړي، تا د ضرورت د پاره جوړ کړي، تا د ځان د راحت او د سکون د پاره جوړ کړي. ستا مقصد تفاخر، ریا، سیالي، یو در بله ځان ښکاره کېدل دا نه وه او د مسکینانو پر زړو باندې مالګې اچول نه وه. نو بیا د سره لپاره عذاب نه دی. داسې زموږ زمانې ته تاسو وګورئ. اوس موږ چې بنیادونه جوړوو، یو سړی ښه کوټه جوړوي، پیسې په مصرفوي. نیت یې دا نه وي چې زه دلته مېلمه په راحت کړم، نیت یې دا وي چې یو وخت یو سیال راځي، یو وخت مو یو تربور راځي، داسې عارف راځي چې دلته کښېني ورته حیران بسي. دا ټول د ده لپاره عذاب دی او یوه ذره حساب ثواب مالا نه ورکوي. لیکن که چیرې د کوټې بنیاد په اول وار به د دې باره چې دی چې دلته مېلمه راځي، د الله رسول راته وایي چې د مېلمه اکرام وکړه، د مېلمه اعزاز وکړه، د مېلمه د اعزاز په خاطر ښایسته ځای ورته جوړوم، دا به د ده لپاره د آخرت یو ذخیره وي او هر مېلمه چې راځي ثواب یې درته رسېږي. نو مسلمانانو لره پکار دی چې په دغه فتنه کې ځان وانچي او مسلمانان د الله جل جلاله د ذلیل کېدو څخه باید دې ځان وساتي، خپل ځان ذلیل نه کړي په دغه لوړو تعمیراتو جوړولو باندې.